وای خدایا نو چشمې مې نشته خو چې کوم ځای کې مې په دې ایښي دي یا ښځې دا څادر راوړه که نه واخله خو یا سړیه او یا مزې خو ځې که نه خو ګورې سترګې په احتیاط وتړه چاته په بد نظر مه ګوره زه دې پېژنم دا زه تا ته اخوا دې خوا سړي ښکارمه داسې قیسې مه کوه خاوند باندې تور مه لګوه زه بار ځم خپل لمونځ اودس وکړم او بیا په لاره نیغ کور ته راځم ولې پېژنم دې ښه پېژنم دې زه خپل لمونځ اودس وکړم زه کور ته نیغ راځم نیغ نه راځي بیا اوس سینګېنجې دي زامن دي نوسان نوسې دي هغې ته وګوره او یم که دې پیره ګیله راله که نه نو قسم په خدای چې دا کم لوړ باندې ته ګرځې که نه والله چې دا لوړ دې دې خپو ته ونیسم دا ښځې کښېنه یم پېژنم دې زه دې هم پېژنم زه به سپینه ګیره یم زه به اوس عشقونه کوم څه زه عشق پسې ګرځم پېژنم دې یم سپینه ګیره دې شوله خو د خپلو عادتونو نه ونړې دي خو چې په لاره به پیشوم شي که نه نو سترګې به دې ورته څلور کړي دا خو شکر دی چې عینکې دې ماتې شوې خدایه چې دا دې ته چې څوک وي خدای دې ولا وبا راولي خو چې څه بنګ بنګ کې هېڅ مې هم نه وي دا خلک شیطانان دي ښځې ګینې ته برقه را په سر کړه ته ما سره ګرځه چې زه څه کوم ښه الله دې را باندې ګیر کا نه ته ګوره چې بیا در سره څه کومه ګوده ښځې زه ګورې په هغې سړو کې په ما غلط شکونه مه کوه غلط شکونه د خدای بې انصافې زه خو سپین ګیرې سړی یم زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پړپوس دی من خانداني پښتانه یو زه به اوس په غلطو باندې ګرځم یم خاندان دې وشرمولو خاندان دې د خندا کو یم پېژنم دې یم که دې پیره راله چا شکایت راوړو یا چا ګیله راوړه یا چا څه خبره وکړه نو هغه کار در سره وکړم که نه چې چا کړي وي ګوره ښځې ګوره دې بچو ته مې مه شرموه زمنګیان دي شکر الحمدلله ټول د خپلو کورونو شوي دي ټول خپلو کورونو کې ناست دي هغوی ما ته تا دې څه ته ګیله کړې زما په سر یم هلکه شرین ګور دې نن کسان را روان دي څه سودا راوړه ځان سره په وخه راوړمه راوړمه شیخ ودیني پخ کړي ځه شابه اوس دې اوس کله کندو یا الله زما دې توبه وي نری کنده ده مړېږي نه یاره خو چې شکور ته کښېني نو لس روټۍ به خوري چې چینک ورته کېدم نو پوره غونډ چینک نه وځي سړیه څوک ته نه په لاره نه شو کور کې کښېنه که نه څه دی چې بار وکړې اده خدایه زما دې په توبو توبې ته ولې کور نه کښېنې زه خو سړی یا به جومات ته ځم یا به بازار ته ځم خو چې سهار شي نو دا شخه برقه به دې په سر کړي خاوند به دې داسې لاړ شي او ته به داسې لاړه شي ته یو بوټې کور کښېنه که نه ته زما مېړه یې چې ما ته وې چې ما ته مې خاوند څه نه وي که نه نو بیا ته څوک یې ویمه زه هم پېژنمه خاوندانو نه خو غریبانانو نه خو تاسو لکې ایستي دي د هغوی نه خو ماکوان جوړ کړي هغوی غریبانان ستاسو نه څه خبر دي هغه به کار له لاشي او ته به برقه په سر کې او یو کلي کې او بل کلي کې به ډانډ لکۍ ګرځي وی که نه ستا مغزه خراب دي په خپلې لار ځه او زه په خپلې لار ځم ما ته اوسه پر خاوند داسې نه دي ویلې چې یا ته داسې لاړ شه یا ته داسې لاړ شه او ما ته غږ نه کوي ښه که نه انخوانې څه به درته غږ وکړي د خدای بې انصافې جهنم ته به لاړه شي ته خیانت کې خیانت یو پوټې کور کښېنه دا برخه دې لږه کور کې کښېنه په دې کوڅو کې مه ګرځه مې لاول ځان سم که ته خو په خپله لارو کوڅو کې زنانو ته وړې راوړې په ما الزامونه مه لګوه تاسو ښځو خو د الزامونو تکړه چې په سړو باندې الزام ولګوئ ما څه کړي نه شکر الحمدلله زه په سپینه ګیره یم پنځه واړه وخته مونځ کوم زه تا پېژنمه قلندري زه ښځه ذاتې تا سره خبرې نه شم کولی خو سهار به د ښځې پسې ورځم هغې سره به زه خبره کوم سمري ښځې سره به خبرې کوي درته راشه نو بیا به ګورو بد مې ورته وویل چې برقه په سر په لارو کوڅو کې مه ګرځه مړونه به هم داسې لاړ او تاسو به داسې لاړ ای خدای ووخه سړی به شي خورې بخیر علیا بخیر اوسې مې دا خاوند به دې پوه کړي په لاره کې د زه ګرځېدې نه شم خو چې دې خوا ځم نو هم سترګې روزې وهي
کا خوازم هم سترګې روزي وهي دا خاوند د پوی که ښه ته ما ته اول ده ووایه ته بهر کې سو ته لږه مروزه که نه زما خاوند چا خبره سترګې وتړي سو وایي زه به مړې جمدې نه کومه زه به کور کې ناسته یم څه نو چې مړې جمدې کې ته خپله بورکه په سر کړې ته به زه کړم په لاره باندې نو بورکه مې په سر کړې خو مخې ته راته کې زه ورته یم ته لږ خوا شي زه په لاره باندې ځم چې زه دې خوا کېږم دې خوا کېږي چې زه خوا کېږم خو زما د خاوند داسې غر دی چې ته په لاره ځې باندې او دا چا خبره هغه درته مخې ته ودرېږي نو ته په خپله لاره سمه ځه وایي غره خو د غر نه سیوالې یم دا ته لږه شونډه سترګه لږه کمه کوه که نه چې څوک درته نه ګوري ته مې خور یم بیا زه خرابه جنۍ خو نه یم نو تا ورته داسې شونډه سترګه کړې ده دا کمې جامې دي چې اچولې دي دا کمې چا خبره کم پیشن دي چې کړی دی نو دا خو چا خبره په لارې لارې وي به درته خامخا ګوري لکه کم از کم لکه چې فیشن میشن کې نو کور کې کښېنه لږه ته مې خور زه خو له ګیلې لرالمه یم زما خاوند چا خبره سپین ګیری دی مونځ ګزاره دی پنځه وخته خپل مونځ ودس کوي زما خاوند باندې الزامونه مه لګوه نو چې دا سپین ګیري شي دې روان شي که نه بیا پردو ښځو ته ودرېږي وی الله مکه شکر د انګینجي دي زامنې دي نوسانوسیې دي ویم دا خوله دې په واک کې خوځوه بیا اوس خو مې دنه ګیله واله شه خو که آینده دې بیا داسې ویل که نه نو ښه به دله نه وي ښځه که بیا ما له مخې له راغی که نه او داسې حرکتونه وکړو که نه ښه به درله نه وي بیا ګورې ځه ځه لاس ته خلاص توره دې تېره شونډه سترګه به وکړي دا خو څه جامې به واچي کور کې به وي مړي لزم ختم لازم واده لازم چې ډول سنګار ورته کې نو خامخا خاوند خو به مې درته ګوري الله دې دې کور ته راوستې کړي نو ته ګوره چې څه ورسره کوم یم نن ترې د سرمن اړوم وای خدایه پاکه نو ډېر ستړې شومه زه یم دلته به یو بوټي کښېنم یو بوټي به دمه شمه نو چې دمه شمه نو بیا به قدمونه واخلمه ای ځوانې لارې دلول شوې حدود بابا ته دلته څه کوې چې نه کوی سکول مخې ته چې ناست یې ته خو ماته ډېر بېخونده تا ډېر ښه عادت کړي ولې زما څه کار دی خو له بوټي ستړې شومه نو دلته یې بوټي ډله مې واچوله زما څه کار دی سکول مخې ته نه دا میز دی اوس په سکول چوټي کېږي دا د جنکوی سکول دی چې تکې یو طرف ته کښېنه ځان دې شرمولی دی الا اوس یې خوند وکړه ځان مې شرمولی ولې زه جنکو ته ګورم ته زما د عمر د جنکو د کتو دی خدای دې ووه خو ستړی شوم یو بوټي کښېناستم که نه نو ها نو ته چې ستړی شې نو راځې جنکو د سکول مخې ته به دمه کوې چې ته هلته به ناست وي هلته به ناست وي زه تا ډېر ښه پېژنم چې ته څه ته ناست یاده که ته خو ډېر بکواسي وختې بکواسي نه یم چوپ زه تا ډېر ښه پېژنم راځې جنکو د سکول مخې ته دمه اوځه زه تا خدای ته دا څه بېخونده راغلي اوس په ما باندې الزام لګوي د جنکو د سکول مخې ته نه دی لکه ته جنکو ته ګوري زما عمر د جنکو د کتو د الله دې بنیاد وباسه ګورم به در سره نعمت الله وی قدوسیه الله دې کور ته راوستې دا پکې لا پاتې یم راشي که نه نو ګورم کور الله دې تباه و برباد کړه چا راغلې دله راشه دا دې سپینې ګیرې نه شرمېږي عمرانې ته بامړیه ته وګوره هغه یاسمینې هم راته ګیله وکړله راته وي خاوند دې راته مخکې رسته کېږي ته دې خپل عادتونه نه اوړې ته دې سپینې ګیرې نه شرمېږي دروغې درته ویلي دي تینډک مې وخوړه نو داسې هغې مخې ته ورغلمه نو هغه بیا دې خوا شوه نو زه د دې خوا شم دروغې ویلي دي یاسمینې هسې په ما باندې ځان توری تا ته خو زه نه معلوم زما په لمن خو مونځ کېږي پېژنم دې ته دې شملې نه لکه حیا نه کې ها ته دې خپلې تلې نه شرمېږې نه دغه دې ګوره تا سره جلا خوند نه کوي ته په خدای باور وکړه ته خو په ما باندې دا بد اسماني ما ته دیده ګرانې ته رښتیا وې دروغ مې چېرته ویلي دي هغه ما ته ټول عمر دروغ ویلي دي زه دې پېژنم وی یم میمونې ته خو زما د زړه میمونې وی قربانه ته چې به په بدۍ ولاړه وي او زه به په لاره تېرېدمه او تا به د سپیاکو ټپ لګلې شماله ته وګوره څوک راغلو خدایه بل قهر په خیر راغلې څنګه یې ښې راځه کښېنه
څنګه راپېښه دې وکړه؟ بس لامه زه ښځه راغلم په روانه په دې مخه راکړې راکړي یم هلکه اواز ځینې نه اوسه بس دی دا بله ګیله د خاوند وي مخکې وروسته وي ښځو ته وي کېدو را کېدو زه هغه یاسمینې خو دروغ ویل دې خو دروغ نه وي که نه دا دروغ وي زه ستاسو د سکول مخې ته کله ولاړ وم چې دا دروغ ماته وې چې ته جینکو ته ولې زه ودرېږم بابا هغه سړی نه یم نه ته څوک یې هغه سړی نه یم هغه هلک یم دې ته څه ویلې باجون ما وګلي هغه ما ته معلوم دا ته بیا باجون دا بیا منې چې هلکه ما ته وګوره ته خو داسې نه لګې نه مې څه کتلي دي نه مې څه لیدلي بس باباجي بس ته زما کور مخې ته راشې که نه ښځه ځي روانې که نه سبق وي که نه ښځو مخکې به ولانې ښه ووړه غواړې ما دا بس د ګینې اوښتنه یو ټوټه راوباسمه ګورې په ما دروغ مه وایه په ما دروغ وې دروغ وی ښځې دروغ وی نه وی دروغه هغه مېزوبو هغه دروغ نه وی خو ته تازه ډېر ښه پېژنمه د یارې در باندې خوله راله مې یم دې سپینې ږیرې نه وشرمېده شرمېدلې بوډا شوې خو سوړ نه شوې مې سړیتوب به یې زده کړي پوه شې که نه او که سړیتوب دې زده نه کړو نو دا ډنګ دې دې خپو ته نیسم او دا ښځې ته د دې خلکو مه منه ولې زه به په لاره اوس نه تېرېږم زه به د سکول مخې ته به نه تېرېږم دروغ یې ستا د سکول مخې ته کار څه دی جینکې سبق لذي ستا کار څه دی د خدای بې انصافي چینچي ورته روانه شوې وه نو چینچي مې ورته ولې ته چېرته مصري وي چینچي دې وله سموله ها یا خدایه پاکه نو ماشومانې مې پېغلې جینکې وي مې چې دا چینچي ټیک شي نو دوی به دې ګاډي ته زه وخېږم صرف دونه ښېګړه مې وکړه نو هغه راته ګناه شوه مې سړیتوب به یې زده کړي بس اخرنی وارننګ دله در کوم که تا چېرې بیا جینکې وچېړلې او بیا بله ګیله راله نو ښه به دله نی ما دا ډنګ به دله دې سر ته راواچو ګزاره کوه ګورې خاوند یې ما څه شي ګزاره کوه خاوند به داسې خاوند به څنګه یې ولې دا د خلک شکایتونه نه کوي غول دا خلک ګوره ښځې خوري ګوره ته د ځانه غول خوري غول خوري دا مېزه به م غول خوړه مېزه به دروغ نه وایي یا دا ښځې بس اوس تا ته زه څه نشم ویلی نو تا به یو الله پېږي اوس زما نه منې او د لیونو مذوبانو ته منې دا شابه بانګونه وایي منځله زه شابه اوس به بیا به راپسې ملنډې تاړي دا شابه د ملنډو بچیاله خو کښېنه ښځې دا مو دې لس کالې رانه شي ځه چې به اوس کي اوس لا سکول پاتې و چې اوس به د سکول جینکو مخې ته اوړي راوړي ډېر ناوخته شوم او بس خو مې شته خو دا چاره دام به نه وي که ما یا الله خیر پکې واچې یا الله خیر ډېره زیاته یخني ده نو توبه مې د اسمان کې موریه دې داسې تاویږي دا تاویږي بل کاري نشته یا الله خیر پکې واچې بسم الله الرحمن الرحیم وایي څنګه چې دې چوکۍ دي سړیه یا الله ما وبخي خدای زما ګناهونه معاف کړي او ښځه مې ډېره قلندره ده خدایه دا ژبه یې ښه کړي او که ښه کړې نه وي چینجي پکې وکړي چې چپه ناست دی ماماجي څنګه وه ټول څنګه وه صحیح ده که نه وبچي ښه انا وخت لمانځه رالم صحیح ده دا چاردام خو تا سره کوم لګوم وایه نه مړه کوم دي مړه کارونه ما ټول ګډوډ دي اورې نه مړه خاطر ده که نه یاد که یاد که د خدای بې انصافه دا موبایل بند که چارهدام ته ناستې په چارهدام کې څوک خبرې نه کوي او تا دا توت خطورې غوږ ته نیولي دي او دا قطې دي جوړو کړي دي مله جومات دی خورنه اسمان وکړه بابا سره دوه خبرې کوم یار عبدالقدوس بابا څه چل دی وایه نه تا د جومات ته رادن نه شې نور پرې
ولګه نو دا موبایل مې راتمنې بندوې نو جومات ته رادنګه کېږي نو چې جومات ته رادنګه شي نو په چاره دام شو خبرې کوي د خدای په انصاف عظیمه ګناه ده مه کوئ دا خبرې عبدالقدوس بابا چې سړی بوډا شي راغه مازه خراب شي ستاسو مازه خراب دي زه چاردام کوم او بیا مونځ کوم نو په دې خبرې نو څه چلو شو یا الله زم دې کې خلک الله الله کوي اللهم صل وي دا الله نه مافي غواړي د خدای کور ته رادننه شوي او ته موبایل دې زه تمام مازه خراب شوي چې سیده خبره درته کوم نو صحیح خبرې خو په تاسو بدې لګي مړه سړی چې کمزور شي که نه نو بیا هغه بس مړه وي کله چاته داسې کوي کله چاته کوي نه بد ښکاري ظلمي سړي دا وګوره دا ډینګونه په تاسو پسې راروان دي خدای پې اور تاسو په دې ډینګونو باندې پوه دي عبدالقدوس بابا یاره بس خدا تاسو به یاره کور کې دا جنګ جګړې وي یعنی مالک جو الله تعالی غوبل راغی نو ګوره یو موبایل چې اوس دا په دې جیب کې تنګېږي بل موبایل یې دغلته پروت دی نو خدای بنیاد به د پنځلس موبایل دې سره دي او ټنګه او ټنګه جومات کې د نه مولا چې مونږ نه شي کولی جمع کې څوک درته نه ودرېږي نه شي خو ټنګارې دي او ټنګارې اور پې پودې شي عبدالقدوس بابا تا سره خبره کوله بیا له بس سم بس کنځل بیا ورته تا ته خبره اوچتېږي او راخلاصېږي زه خپل لمونځ نه کوم مړه زه بار وځه یا دا بس او موږ له مې مازده خراب کړل ما نه مازده خراب کړه خو چې سړی درته کوټه کې ونیسي که نه تا ته خو په عیار خیال نیسي خلک چې خدای کور ته راځي دا موبایل یې بند کړي اور په موبایل اور ده په جومات کې خلک یې په اور کې ولاړ دي نو مشر سړی او تا ته کوټه کوزو مشر نه مې تا ته ما ویلې تا ماته څه ویلي وه تا ماته څه ویلي وه تا به ماته څه ویلي ویم زه عبدالقدوس بابا زه بس مشر یې خلک راغونډ شو ته پسې او مونږ ته راځي خلک جومات ته راشي نو موبایل یې بند دی الله زما یې توبه دا ساچا ده خدای مسلمان جومات ته دې څوک نشي راتلی السلام علیکم خورې ورور سړی مشي په خیر راغلی کښېنه ده ګوره خورې یو خبره درته کوم الله پاک وایي که نه چې په جومات کې څوک خبرې کوي که نه هغه ته زما حاجت نشته او دا ستاسو دا خاوند نه دی چې جومات ته راشي نه ترې ماشوم کېناستی شي نه ترې مشر کېناستی شي بس یو غوبل یې راغېستی بس په خبرې او دای وروره زما خاوند خدای 15 وخته خپل لمونځه دس کوي او شکر دی ښه پویم دی او د خیره سره سپینګیری دی په هغه باندې دا الزامونه مه تړه ګوره خو ډېر ښه انسان دی الزام پرې نه تړم خورې دا نه یم چې مونځ نه کوي مونځ له راځي ښه باقاعده 15 وخته مونځ له راځي خو په جومات کې چې څوک مونځ نه شي کولی دومره خبرې کوي چې بس هر چاته ګوره والله که څوک دې 2 رکعته نفل کولی شي زه چې راشي نو پوه به کړم یاره بس که دې پوه نه کړو که نه نو خلکو ورته دا دغه کړی چې دا به بیا د جومات ته نه راځي نه دا خبره مه کوه ولې چې بیا به یې زړه مات شي مونځ به نه کوي نه مونځ له دې راځي خو چې راشي لږ یې پوه کړه بیا په دې جومات کې هسې فضول خبرې مه کوه خلک پکې تلاوت کوي دا به لګوي بیا لکه دې خواشه هخواشه د چا خبره هم دا په خپل هم کوڼ دی که نه دکه خو بس دا غلطي ده چې په خپله نه اوري بل ته وي چې دا وکړه زه چې راشي نو به یې پوه کړه ښه خورې وروره چې بل نه بس دا ډېره مهرباني بس دغه مې ورته کوو سوال جواب ښه صحیح ده ګلزاره سي په مخه دې ښه شه ای قدوسیه الله یې دلته چا راغلی راوستې کي زه به تاله کم ځای کې پړتو ګوره به درته بیا اچومه الله دې کور ته راوستې که نو در سره به وګورم وای خدایه زما یې توبه نو داسې غټې پوړې دي سړی پې خطي نیسي وای خدایه یا الله ته پکې خیر وایه زما چې بوډۍ دې کور ته ورشمه نو د جومات د ګیره لا پاتې وه دې پویم نه پوهېږي دا ولې بیا دې د مخ نه داسې بډېوالي بیا څه چل دی بیا سر خوړلي ته به کله پوهېږې نو ولې زه کاکې یم چې نه پوهېږم خو تا وی جومات ته لاړه نو جومات ته لاړم جومات کې مې د خیره لمونځ وکړو او نیغ کور ته رالم ته سړی کېږې نه نو ولې زه ولې ښه یم خدای دې تباه برباد کا ایم خپله دی او د بل نه اوري نو چې په غوږونو باندې کوڼې نو زه څه وکړم
یا ښځې بیا څه قیامت راښکته شوي دي بیا څه توپان راغلي نو سمه خبره کوه که نه بیا درته زما پسه چا شیطاني خبره درته کومه چې ګوره به شکایت په ستا راځي چې ګوره به نو ګیلې به ستا راځي د جومات ګیله لا پاتې وه چې راله یا الله زما دې په توبو توبئ د جومات نه چا ګیله تاله راوړه په دې مې پېکه څه مې کړي دي خو مونځ مې وکړ او نیغ راجمه ها جومات کې ستا کار څه دی چې خلکو ته چې دا کار وکړه داسې مه کوه په دې مه ځه راسه پلې اوچتې کړه دا خلک ستا نوکران دي خو د ښځې په قهر د مولا دې اخته شي نو دا ورته زه ښویمه د فضلدین کاکا زوی جومات ته موبایل راوړي او کرنګه مې جوړ کړي نو ما ورته یو څو شپېړې مې متې ویستې او ښه مې بېعزته کړه مې ظالمه جومات کې څوک موبایل نه تنګي نو دا مې بد وکړئ ستا کار څو پلار شته نیکې شته دی ترونه شته دی ماماګانې شته دی ستا کار څو وګوره دا ما کار انور خان کاکا رادننه شو یو وخت به یې انځلې وه او بل یې پریښې وه نو ما ورته کاکا را یو وخت خپه دې اوچته اوسه بیا د چالهدام وکړه خپه دې اوچه د مونځ دې نه کېږي نو دا ورته ما بد ووي نو انور خان کاکا دې رالو هم په تا باندې شکایت وکړو چې بیا آینده ګوره مه رالېږه او که راودېلېږلو او بیا یې داسې کارنامې یې کولې نو ګوره جومات ته به بیا نه راځي زړه مې وایي که نه پر اماره یې درته نه ښځه نو خبره خو واوره که نه ګوره هغه نور ظریف نه دي هغه د خدای بې خو باسي لګیو نو په زوره زوره قرآن شریف وي په زوره زوره قرآن شریف وي خوا کې ورسره بل یو غریب ولاړ د هغه نه ټول مونځ غلط سلام یې واړو او دننه بل خوا لاړې نو ما ورته وی ګوره چې سړي مونځ کوي نو د قرآن شریف سبق لږ په مزه وایې چې د بل نه مونځ نه غلطي یا د خدای بې انصافي په دې خلکو د خدای را روانه کړي نو راځي او په ما شکایتونه کوي همدغه خو مو وایي که نه چې په تا باندې را روانه کړم یا ښځې غوټالونه کوي